ګورې کیسه پیل کړه کیسه د ژوند کیسې. خوږو همزولو السلام علیکم. دا د بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسېدلی. لومړی به د نن د کیسې یوه لنډه برخه در واورم. الله برګه دا څه شوله الله دا غږ د شوخ ملخ و. دا چې څه پېښ شوي وو راځئ چې په ګډه کیسه واورو. چې دا توتی څه شی لټوي؟ ډېر پریشانه معلومیږي. توتی و توتی. سلام اکا سلام. وعلیکم سلام توتی. څه شی لټوي؟ ورکې کاکا رانه ورکې دي ورکې. څه شی ښې و توتی؟ ماته مو ووایه چې زه په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړم. اکا څه شی به مخکې مې د دغه تیږې خواته کې کدو زړي وغورځول خو اوس نشته اوس. هی توتی د کدو زړي به د کور ته وړي وو، ولې دې دلته اچولي وه؟ هغه وخت وږی نه وم، ما وایي د کدونو زړو به هم خواږه څه شی پیدا کړم پیدا. هی توتی په تام د شوخ ملخ کانه شوې ده. نو اکا څه ته ګورې؟ ته خو دا کیسه راته ووایه کیسه. سمه ده توتی، راځه دلته به د دغې ونې سیوري ته کینو. همداسې. سمه ده اکا سمه ده دغسې. ښه نو ښه راته غوږ شه. ونه وو په یوه دښته کې د شوخکي، خړي او شیني په نومونو سره څو ملخان اوسېدل. دوی ډېر خوشحاله ژوند درلود. ښه اکا ښه. و توتی د ملخانو په منځ کې شوخ ملخ په ناز لوی شوی و او هر وخت به یې له خپلو ملګرو سره د خوړو مرسته هم کوله. خو د خدای کړه و د وخت په تېرېدو سره په دغه ځای کې چې ملخان اوسېدل سخته وچکالي راغله. د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله ملخان له سختو ستونزو سره مخ شول. یوه ورځ خړ او شین ملخ په خوړو پسې ګرځېدل. ډېر ستړي ول. هی خړیا هوا هم ډېره ګرمه ده او هېڅ څه مو پیدا نه کړل چې ویې خورو. زه هم ډېر ستړی و تږی یم خو بله چاره نه لرو. دا چې ژوندي پاتې شو مجبوره یو چې په خوړو پسې وګرځو. اوف ته راځه چې د دې غټې تیږې سیوري ته لږ شي به دمه ونیسو. سمه ده. سهار وخت چې راوتلی یو ډېر ستړي شوو. هی خړیا څه وختونه و چې تېر شول. په دې دښته کې د شنو واښو دومره پریماني وه چې هېڅ مو د لوږې احساس نه کوه. هو څو دقیقو کې به مو ځانونه ماړه کړل. نوره ورځ به مو په ساتېرۍ تېروله. اوف هېڅ مو دا فکر نه کوه چې دلته به وچکالي راشي. شینیه دا مخ خو مو جوړه شوه. راځه چې هغې وړاندې وچې ونې ته ځانونه ورسوو. کېدای شي څه پیدا کړو. سمه ده درځه نو. دا پاڼې خو ټولې وچې دي. ته راځه تر پاڼو لاندې ننوځو، کېدای شي کومه تازه پاڼه پیدا کړو. دا دې هم ښه خبره وکړه. درځه نو. دا دې شنیه ما یوه پاڼه پیدا کړه. دا یوه خوا یې لږ شنه ده. دا دې ما هم پیدا کړه. ډېره ښه مزه کوي. اوهو هغه د شوخک هم راغی. وی په دې خیرنو پاڼو کې څه کوئ؟ دا څه شی خورئ؟ شوخکه ډېرې خبرې مه کوه. په ډېر زحمت سره مو په دغه ځای کې نیم وچې پاڼې پیدا کړې. راځه ته خو زموږ ملګری یې. دا وخوره بیا به ساتېري وکړو. دا وګوره دا پاڼې د خوراک دي چې تاسې خورئ. زموږ په کور کې ولاکه څوک دا په خوړو کې حساب کړي. مه کوه شوخکه وچکالي راغله ده. دا وخوره کبر مه کوه. د دې ته لفظ ګوره. زه مې د پلار نازولی زوی یم. زه مې ځان ته له دې نه ښه خواړه پیدا کوم. دا خواړه د غریبانو خوري. پوه شوې او که نه؟ یکه شوخک بیا څه وکړل څه؟ توتی شوخ ملخ له خپلو ملګرو روان شو. په لاره څو نور ملخان مخې ته ورغلل. هغوی هم په وچه دښته کې نیم وچې پاڼې او واښه پیدا کړي وو. شوخ ملخ ته یې وویل چې ویې خوري. بیا شوخ ملخ هغه خواړه وخوړل که نه خواړه؟ توتی شوخ ملخ نورو ملخانو ته وویل چې دی وږی نه دی نه خوري.
خو د ملخانو په ټینګار هغه یو څه نیم وچه ګیا ورسره واخیسته. کله چې لږ وړاندې لاړ هلته یې هغه ګیا لرې وغورځوله. له ځان سره یې وویل چې زه په ناز رالوی شوی یم، هر رنګه خواړه را رسېدل، دا وچ بوټي به ولې خورم؟ بیا څه وشول بیا؟ شوخ ملخ په نوکرانو پسې ګرځېده تر څو هغوی پیدا کړي او ده ته تازه واښه راوړي. ډېر وګرځېد خو نوکران یې نه وو. قضا ماسپښین و چې شوخک هلته یو بل ملخ ولید. ای ملخه چېرته روان یې؟ څه دې ویل؟ له ما سره د څه کار و؟ وایي ته ما نه پېژنې؟ زه شوخک نومېږم، شوخک. هغه دې نه ویل چې ستا نوم څه شی دی او چېرته داسې په بیړه روان یې؟ زه براګی نومېږم، ورکې که لوږې پسې رااخیستی یم، له کوره راوتښتېدلم. ولې؟ په کور کې خو به دې جنګ نه وي کړی؟ نه جنګ مې نه دی کړی. هره ورځ مې مور او پلار نیم وچې پاڼې راته راوړي، وایي وچکالي ته تازه خواړه نه پیدا کېږي. تا خو دې ډېر خوشحاله کړم. زه هم ستا په څېر مشکل لرم. زه د پلار نازولی زوی یم. پخوا به تازه واښه نوکرانو راته راوړل، خو اوس نشته. نور ملخان هغه وچې ګیاوې خوري، خو زه یې نه خورم. ښه نو ته دې په نوکرانو پسې ګرځې؟ ډېر پسې وګرځېدم خو نوکران مې پیدا نه کړل. خدا خبر چې چیرې به وي. اوس خپله په تازه واښو پسې ګرځم. آفرین شوخکه، ډېر خوشحاله شوم چې ستا په څېر ملګری مې پیدا کړ. اوس به نو خوندور تازه واښه او شنې پاڼې پیدا کړو. هو برګه، زه خو د شتمن ملخ زوی یم. زه د وچکالۍ په کیسه کې هم نه یم. ما ته باید د پخوا په شان تازه تازه خواړه پیدا شي. براګیه زه خو ډېر وږی یم، ځه نو ته مخکې شه او زه به درپسې یم. بس سمه ده، نو ما پسې راځه چې خوندور خواړه درته پیدا کړم. دا څه غذا واوښتو؟ خدایه اوس به څه کوو؟ اوس وتښتو خدایه. اکا په ملخانو څه وشول څه؟ توتي تا خو واورېدل چې ملخان په تازه واښو پسې ګرځېدل. لږ شېبه وروسته تیز شمال شو او ملخان یې لاندې کندې ته وغورځول. د شوخ ملخ وزر او د برګي سر ژوبل شو. تر څه ځنډ وروسته هلته په کنده کې و، خو کله چې شمال لږ کم شو په ډېر زحمت سره له کندې نه د باندې راووتل. زما سر ژوبل شو. وی ډېر وږی یم، کاشکې څه شی پیدا شي چې ویې خورو. بازار څنګه چې کېږي باید تازه واښه پیدا کړو. اوف شوخکه، ما مخکې ویل چې تازه واښه به پیدا کړو، خو اوس داسې وږی یم چې نور په لاره هم نشم تللی. اوهو هغه وینې؟ څه شی ښیې برګیه؟ هغه وچې ګیاوې شمال دلته راوړې، راځه چې ویې خورو. ورځه ته وخوره، زه نه خورم. ولې نه خورې؟ زه د پلار نازولی زوی یم. ما په ژوند کې دا وچ واښه نه دي خوړلي. د تا یې خپل زړه، زه خو ډېر وږی یم، اوس به یې وخورم. داسې غوټې غوټې مړۍ به وکړم. دا دی لږ تازه واښه هم پکې پیدا کېږي. شوخکه راځه ویې خوره. ته دې ته ګوره، داسې په مزه مزه خوري، فقط ته به خوندور خواړه دي. دغه خیرې بې مزې خواړه کله مزه کوي چې خورې. راشه بیا به یې ارمان وکړې شوخکه، ډېره مزه کوي. نه زه تازه واښه پیدا کړم. ته دا خیرې خواړه خوره، زه نو لاړم درنه. شوخکه یوه شېبه صبر وکړه. شکر خدای ښه موړ شوم. درځه چې ځو. اوی برګه، الله ډېر وږی شولم. چې شی نسته چې ویې خورم. الله وږی به. ای شوخکه وخته مې درته وویل چې هغه واښه وخوره، خو تا کبر کوو نه دې خوړل. ما فکر کوه چې تازه واښه به پیدا کړم. وی کلمې مې له لوږې تاویږي راتاویږي. وی چې شی نسته چې ویې خورم. وی اوس څه وکړم؟ زه هم نه پوهېږم، خو ښه و، زه خو ښه موړ شوم. راپه یاد شول. څه شی در په یاد شول شوخکه؟ هله زر ما پسې راځه، نورو خبرو پسې مه ګرځه. زه راځه. سمه ده درځه نو. څه شی ښایي شوخکه؟ وخت چې په لار راتلم هلته څو ملخانو نیم وچې ګیاوې راکړې. دلته مې وغورځولې خو اوس نشته که نه برګه، دا به څه کوو؟
وی دا خو مې زړه درته ډېر بد شو. اوس په څه کوې؟ برګه ما ښه ونه کړل چې په هغو کې یو مې قبر وکړ. کاشکې مې هغه خوړلی وای. مور و پلار مې ښه ویل چې وچکالي ده، خواړه په ډېر زحمت پیدا کېږي، خو ما نه منله. وږی هر څه چې وي خوره مې راوړې راته. ای هی توتی شوخک خپله ملامته و. وچکالي راغلې وه، د خوراک لپاره څه نه پیدا کېدل. که پیدا بم شول شوخک به کبر کاوه، ویل به یې زه د شتمن ملخ زوی یم دا نه خورم. آخر وږی شو، نیم وچې ګیاوې چې لومړی کبر پې کاوه د هغو په ارمان شو. مام که هغه د کدو زړې ایسته نه وای غورځولي، اوس به مې خوړلي. آفرین زما هوښیاره توتی، ته خو ډېر هوښیار یې نام خدا. ښه شو چې خپلې غلطۍ ته دې متوجه شوې، خو دې ته دې پام وي چې په راتلونکي کې بیا داسې کبر ونه کړې. سمه ده اکا، همداسې کوو. ښه نو ودې نه ویل چې کیسه دې خوښه شوه که نه؟ ډېره ښکلې کیسه دې راته وویله، خوښه مې شوه خوښه. ښه شو توتی چې کیسه دې خوښه شوه. ښه نو اوس د تلو وخت دی، ځه چې ځو. زه چې ځو اکا. ګرانو همزولو، دا کیسه نصرت الله سمیم د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.